د ولایت مقام د بشري سرچینو سرپرست د لغمان والي لخوا د هغې ادارې کارکوونکو ته وپېژندل شو. د ولایت مقام پر وړاندیز سرحدي ځواک چې پخوا د ولایت په مقام کې د والي د رسنیو د دفتر ویاندو د جمهوري ریاست د مکتوب پر اساس تر منظوري وروسته د ولایت د مقام د بشري سرچینو د سرپرست په توګه د لغمان والي محمد اسب ننګ، د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار، د ولایت مقام د اړوند بېلابېلو څانګو رئیسانو لخوا د دې ادارې کارکوونکو ته معرفي شو. لغمان والي د سرحدي ځواک کارونه چې د ویندویي په برخه کې ترسره کړي وو د ستاینې او قدر وړ وبلل او ترڅنګ یې په نوې دنده کې ورته د بریالیتوب هیله وکړه او د پخواني سرپرست چارې هم وستایلې. بیا د ولایت مقام د بشري سرچینو سرپرست سرحدي ځواک ژمن شو چې د یاد ریاست د چارو د پرمختګ لپاره به تر دې زیات کار کوي او د ولایت مقام د رهبرۍ په لارښوونه به خپلې ورسپارل شوې دندې سرته رسوي.